الرحمن الرحیم قصص النبیین الجزء الثانی شلم نمبر درس دی. نو کوشش وکئ د ثواب په نیت باندې نورو دوستانو ته دغه دروس شیر کوئ. ابن نوح د نوح علیه السلام مبارک زوی. وکانه لنوح د پاره د نوح علیه السلام ابن زوی کانه مع الکافرین کافرانو سره، یعنی د نوح علیه السلام یو زوی هغه د کافرانو سره و. ورا نوح وکتل نوح علیه السلام مبارک ابنه خپل زوی فی الطوفان په طوفان کې ولیدلو خپل زوی. فقال ویلی چې یا بنیه ای زما بچیا ارکب، یعنی ارکم معنا سور شه مونږ سره، یعنی راوخیجه زمونږ کشتۍ ته. ولا تکن مکیږه مع الکافرین د کافرانو سره. نو نوح علیه السلام ورته ویلی چې یعنی کشتۍ ته وخیجه د کافرانو نه مکیږه. یعنی نوح علیه السلام مبارک چې کم زوی په دې طوفان کې یو سیړ ته ولاړو، لکه څنګه چې قرآن عظیم الشان کې راځي. نو دته وی چې راوخیجه د کافرانو نه مکیږه. قال نو هغه ورته ویلی، چا ورته ویلی؟ زوی ورته ویلی چې سآوي زرد چې زه به پناه واخلم الی جبل، یو غر سره به زه پناه واخلم، یعصمونی چې ما به بچ کړي من الماء د اوبونه. قال نوح علیه السلام ویلی چې لا عاصم اليوم، نشته هیڅوک بچکونکې نن ورځ، من امر الله د الله د حکم نه، یعنی چې کوم الله عذاب دی دین څوک نشي بچ کېدی، الا مگر من هغه څوک رحمه چې الله په رحم وکړي هغه کس به بچ کېږي. وحال او حایل شو بینهما په منځ د دوی کې الموج چپه راغله. فکانا نو هغه شو من المغرقین د غرق شوونه، بس هغه غرق شو. وحزن او خفشو نوح علیه السلام خفشو علی ابنه په خپل زوی باندې. یقینا دا یو فطری عمل دی چې د خپل زوی باندې پلار خفه کیږي، پلار باندې زوی خفه کیږي، دا یو فطری، بس خفشو. وکیف لا يحزن او څنګه به نغم جن کیږي وهو ابنه چې دا د غزوی دی، یعنی په زوی باندې به څنګه نغم جن کیږي حضرت نوح علیه السلام مبارک. وحزن نوح على ابنه وكيف لا يحزن وهو ابنه. نو نوح علیه السلام په خپل زوی باندې خفه شو، څنګه به نه خفه کیږي چې هغه زوی وو. واراد او اراده یو کا ان ينجو دا چې بچ کی ابنه زوی من النار د اورنا یوم القیامت د ورځې د قیامت. اذ لم ينجو من الماء امس چې بچی نک د اوبونه پرون. نو نوح علیه السلام دا غختل چې د قیامت په ورځ د جهنم د اور نه دغه بچ کی، ځکه چې یعنی او خو ډیر سخت کنه، نو بچی نک د اوبونه پرون اغه نه بچی نکړې شو. نو ان النار بشک اور اشد سخت من الماء د اوبونه، یعنی اور د اوبونه ډیر سخت. و ان عذاب الاخرت بشک عذاب د اخرت اشق دغه زیات سخت. اما وعده الله انه ينجي اهله، ایا وعد الله وعده کړي و الله رب العزت دا غوی سره ينجي اهله چې نجات به ورکي اهل، یعنی هغه اهل ته. ایا الله دا غسره د هغه د اهل بچکولو وعده نه وکړي؟ اما وعد الله
ایا وعده نه وکړي الله رب العزت چې انه ينجي اهله داغه اهل بچکولو وعده بلا ولنا ان وعد الله بشک وعده د الله رب العزت حق رښتینی دا حق ده. نو نوح علیه السلام مبارک دا سوچو کو چې الله جل شانه خو دا وعده کړي چې زستا اهل بچکوم نو بشک الله جل شانه کوم وعده چې دا برحق ده رښتینی ده. نو دی وجینا هغه اراده وکړه چې خپل زوی د پاره سفارش وکي. نو فاراده بس اراده یو کا ان یشفع دا چې سفارش وکي لبنه عند الله د پاره د زوی د الله نه، یعنی فاراده ان یشفع لبنه عند الله او غتل چې د الله جل شانه نه د خپل زوی باره کې سفارش وکي.